Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. امید لرم چې تاسو به ټول رو او جوړی مینوالو په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ ډو او ډز استعمال کړئ. تاسو به د ډو او ډز استعمال ډېر زیات کتلی. په نننۍ ویډیو کې به تاسو ته د ډو او ډز طریقه وښیم چې دا داسې استعمالیږي. او کومه طریقه چې ما په دې ویډیو کې تاسو ته راوړې ده، نو امید لرم په دې طریقه کا په دې میتود که چیرې تاسو زده کړلو، نو امید لرم چې تاسو نو بیا هیڅکله نشي هېرېدلی. خو شرط د دې چې تاسو ویډیو تر اخره وګورئ چې زده یې کړئ. ښه مینهوال، اوس زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. تاسو پاس کتلی شئ د یوز آف ډو اینډ ډز، دا ډو او ډز استعمال. ډو چې کوم دی دا اکثر مونږ استعمالوو، همیشه چې کوم راځي آی وی یو دې سره همیشه استعمالیږي. پریزنټ سمپل ټینس کې دا راځي، خو هغه به زه تاسو ته بیا مخکې ښیم. دلته تاسو صرف دا وپېژنئ چې ډو چې کوم دی دا د جمع دپاره دی، جمع دپاره استعمالیږي. خو ای سره همیشه آی سره همیشه راځي، آی سره. ٹھیک شو. ډز چې کوم دی دا واحد دپاره استعمالیږي، لکه هی شي ایټ چې کوم دی دا واحد دی، آی وی دی چې کوم دی دا جمع دی. ٹھیک شو. هی شي ایټ چې کوم شو دا سنگل شو. ٹھیک شو، سنگولر شو مطلب واحد شو، یو کس دپاره استعمالیږي، یو نه زیات نه استعمالیږي. یو نه زیات چې شي بیا هغه ډو راځي. ٹھیک شو. خو آی چې کوم دی دا تاسو ته ما وویل چې دا دې سره به همیشه بیا راځي ډو. ٹھیک شو. نو اوس اول راځو د ډو څنګه استعمالیږي ګورو. د یوز آف ډو. اوس ډو تاسو ته ما وویل چې آی سره به همیشه راځي. آی ډو ناټ ګو ټو سکول، آی ډو ناټ ګو ټو سکول، زه ښوونځي ته نه ځم. لاندې ورپسې وګورئ. وی ډو ناټ پلی د ګیم، وی ډو ناټ پلی د ګیم. مونږ لوبه نه کوو، مونږ لوبه نه کوو. که دلته زه هی ولګوم نو بیا دا غلط راځي. ٹھیک شو. ځکه چې وی سره دا یو سره دې سره آی سره ډو راځي. ٹھیک شو. د بل ته راځو. یو ډو ناټ لایک می، یو ډو ناټ لایک می، ته ما نه خوښوې، ته ما نه خوښوې. دے ډو ناټ کم ټو سکول، دے ډو ناټ کم ټو ہوم، سوري، دے ډو ناټ کم ټو ہوم. هغوی کور ته نه راځي، هغوی کور ته نه راځي. ٹھیک شو. دا ډو چې کوم دی دا پلورل دی، جمع دی. دلته هغوی راغلل، او که چېرته یو نو هغه معنا به یې ورکوله. اوس هغوی شو جمع. په پښتو کې خپل جملې ته فکر وکړئ، خپل پوهېږئ. ٹھیک شو. اوس لاندې راځو د ډو استعمال دغه شانتي و. اوس راځو د ډز استعمال ګورو چې دا څنګه کېږي. ډز خو تاسو ته ما بره وویل چې دا هی شي ایټ سره راځي او سینګولر نیم شي. ٹھیک شو. دلته اوس تاسو وګورئ. هی ډز ناټ گو ټو سکول، هی ډز ناټ گو ټو سکول. او دلته به ډز خامخا لګوئ، هی شي ایټ سره ډز ای ایس اضافه کېږي. ٹھیک شو که نه، ډز لګېږي. هی ډز ناټ گو ټو سکول، هغه ښوونځي ته نه ځي، هغه ښوونځي ته نه ځي. یو ته اشاره ده ځکه چې دا واحد دی، جمع نه دی. که جمع وای نو بیا به دے ډو ناټ گو ټو سکول به بیا راتللی، دے ډو ناټ گو ټو سکول باندې چې جمع دی. اوس واحد دی. ٹھیک شو. she does not play the game، she does not play the game، هغه لوبه نه کوي. does not راغلو دلته ځکه چې شي سره ډز راځي. it does not like me، دا ما نه خوښوي. او لاندې چې کوم دی علي does not go to school today، علي هره ورځ ښوونځي ته نه ځي، علي هره ورځ ښوونځي ته نه ځي. علي does not go to school. نو په دې ویډیو کې ما صرف د ډو او ډز استعمال دروښودو چې دې اسانه طریقه ده، دومره سخته نه ده. نو ډز چې کوم دی هی شي ایټ، تاسو ما پاس لیکلي هی شي ایټ، یو سینګولر نیم چې کوم وي که نه واحد، هغه دپاره استعمالیږي. او ډو چې کوم دی آی وی یو دی، دلته ما لیکلي تاسو ته، دا به دې سره راځي. ٹھیک شو.
نو امید لرم چې دا ویډیو به تاسو خوښه کړې وي. که دا ویډیو تاسو خوښه کړې نو سبسکرایب لازم وکړئ. تر بله ویډیو پورې په تمه اوسئ. خدای په امان.